په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو د نصبولو لړۍ په عملي توګه د ښار په لویو مهمو واټونو پیل شوه. د خوست د ترافیکو مسؤلین وایي یاد څراغونه د ښار پر مهمو واټونو نصب کیږي چې اساسي موخه ترافیکي نظم او بیروبار کمول دي. اخی اوس د مونږ ټول خوست ښار د ترافیکي اشارو د پوښښ لاندې رسي او دا مونږ پوره کوشش وکړو چارې عملي څو مخکې شروع شوې وې چې نن به خوست خلک او ټوله دنیا د دې شاهد شي چې نن جګیږي هغه اشارې نن جګیږي په ضرب د 15 ورځو ته آخري تقریبا د 20 ورځو کې به دا فعال شي. د څراغونو اړونده چارې د مسلکي انجینري ټیمونو پر مټ پر مخ وړل کیږي. په خبره اړونده کارونه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. امروز در ولایت خوست قرار داریم. اولین چاره سریعی است که ما شروع به کار کردیم و فعلا نصب اشاره ترافیکی است و ما بسیار خوشحال هستیم که اینجا کار جریان داره و از تمام شهروندان و از تمام مردم افغانستان خواهش ما همی است که بیاین کار شروع کنن و نظم مراعات کنن. ورته مهال ښاریان پر خلکو غږ کوي چې ښاري کلتور په رایجولو کې دې ګامونه پورته څو په دې سره د نړۍ په څیر منظم ښارونه ولرو. په اوسني وخت کې د دولت له دغه ګامه خوښ یو خوشحاله یو ستایو کوم ترافیکي څراغونه چې نصب شوي دي یا په نصب کېدو دي د ستاینې وړ دي. خو له ولس او ملت او له خلکو مو هم غوښتنه ده چې د دولت د ترافیکي اصول عملي کړي تر څو دغه ښاري کلتور رواج شي. دا لومړی ځل دی چې د خوست ترافیکي نظم په موخه اړونده څراغونه نصب کیږي. د مسؤلینو په وینا هڅه یې دا ده چې په راتلونکي کې متمدن او پرمختللی ښار ولرو.